نو محترمو خوش قسمته دی هغه مور او هغه پلار چې د خپلو بچو سره یې خواری وکړي، خپلو بچو سره یې خواری وکړي، ټیم یې ورله وباسه. او چې کمې مور خواری کړي دي، کم پلار خواری کړي دي، هغه الله رب العزت ضایع کړي نه دي، هغه بچي الله رب العزت اوچت کړي دي. د امام بخاري رحمت الله علیه مور خواری کړې وه. مور د الله رب العزت نه غوښتی و، وی الله بچی راکې. بچی الله رب العزت ورکه، خو چې کله الله رب العزت بچی ورکه نو سترګې هغه نظر لاړ. چې کله نظر ځي نو مور انتهایی خفه ده. ابراهیم علیه السلام خوب کې راځي، وی ولې ترورې دومره خفه یې؟ وی خفه په دې یم چې بچی مې غوښتی او د الله د دین دپاره، د قرآن او د حدیثو دپاره، نن د هغه نظر نشته. وی زه لاړه شه، الله رب العزت ورله بیا نظر ورکړی دی. چې څنګه مور راله بچی وکته، الله رب العزت بیا نظر واپس ورکړی دی. او بیا داسې نظر چې بیا یې د سپوږمۍ په رڼا باندې تاریخ کبیر لیکلی دی. دومره لوی نظر الله رب العزت ورکړو او دومره لویه حافظه الله رب العزت امام بخاري ته ورکړه چې بیا به د استاز په درس کې ناستو نو که هر څومره احادیث به وي نو هغه به ورته سره د سند یادو. یو ځلې د امام داخلي رحمت الله علیه په درس کې ناسته او هغه 1500 احادیث وي. یو شاګرد ورته وی، یو طالب وی تاسې ناستې ټیم ضایع کې؟ وی نه اسې نه یم ناست. وی زه تاسو مانه تپوس وکئ چې امام صاحب څومره احادیث وي؟ وی دومره دومره احادیث وي. وی هغه موږ ټول ولیکل او ته دغه شان ناستې. نو شروع شه ورته د مور دوا وه، الله رب العزت حافظه ورکړه. نو پوره 1500 احادیث ورته نمبر وار وي چې دې نمبر کې امام صاحب دا ذکر وکړو، بیا ورپسې دا ذکر وکړو، بیا ورپسې دا ذکر وکړو. دومره لوی حافظه الله رب العزت ورکړه. نو دا د مور دواګانې وي. او چې کله مور لګیا ده او خپل بچی ته دواګانې کوي نو بیا به معین الدین اجمیری رحمت الله علیه الله رب العزت جوړی. معین الدین اجمیری رحمت الله علیه مور د خپل بچی سره خواری وکړي او چې کله یې خواری وکړي نو یو ځل یو سفر باندې تللی دی. په هغه سفر کې ورسره او یا زره کسان هغې په لاس یې بیعت وکړه او مسلمانان شو. چې کله کور ته راغې نو داسې وی خاندل غونته کې. نو مور ورته وایي بچی ولې دې وخاندل؟ وی مورې خاندم به ولې نه، نن زه په سفر باندې تللی وم او ما سره دومره کسان مسلمانان شو نو خاندم به ولې نه، دا خو ډېره د خوشحالۍ خبره ده. مور ورته وایي بچی په دې کې ستا څه کمال دی؟ وی دې کې خو ستا هېڅ څه کمال نشته. وی مورې وی خواری زه کوم، سفرونه زه کوم، او وی ته ما ته نن وایي چې ستا څه کمال نشته، نن به ما ته وایي چې زما ولې کمال نشته. مور ورته وایي بچی ته د پلار نه یتیم پاتې شوی وي، ستا پلار نو چې کله ته لغونته کې لوی شوې نو ما برکه په سر کړه، نو ته مې بوتلې استاجي ته مې کېنولې، نو ته به د جومات نه راوتښتېدې، د مدرسې نه به راوتښتېدې، نو ته به ما بیا بوتلې، نو بیا به ته راوتښتېدې، بیا به مې ښکل کړې، بیا به مې بوتلې. او بچی بله هم واوره، تاله ما چرته بې اودسه پای نه دي درکړي. او بچی بله هم واوره، کله چې ته په سفر باندې وځې نو زه مسله راواخلم او شاته دواګانې غواړم. ای الله معین الدین خو درغې خو مدد او نصرت ته وکړي. د دې وجې نه د مور انتهایی قدر کو. ورې مور چرته زموږ نه خفه نه شي. په دنیا کې یو والدین دي بس چې هر ټیم بس په شفقت کې او په رحمت کې په محبت کې